بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. کوم تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. Intercom 2000 Book 1 International Communication Language Learning Program Unit 4 Part 12 د انګلیسی ژبې زده کړه. Unit 4 page 43 درې څلوېښتمه پاڼه ده او هماغه یا درې څلوېښتمه صفحه ده او څلورم یونټ ده. 14 reading. Before you read, مخکې د دې نه چې تاسو ولولئ, do you write notes to your friends? آیا تاسو خپل ملګري ته یادښتونه یا نوټ لیکئ؟ Do you suggest activities in your note? آیا تاسو په خپل نوټ یا یادښتونو کې فعالیتونو وړاندیز کوئ؟ دلته راځو اول لیکن ته. دلته دا چې دی ریډینګ دی. مثال دا دلته لیکل شوی دی. پخوا مثال زیاتره په لاس باندې لیکل کېدل او خلکو بیا لوستل یا یو خط به په لاس باندې لیکل کېده او بیا به یو چاته لیږل کېده. خو اوس ټول هر څه زیاتره په کمپیوټر باندې کېږي. راځو دې ته متوجه اوسئ. دې ریډینګ ته یا دې لوستلو ته متوجه اوسئ. ګلوریا. Let's play tennis today after school. راځه چې د ټینس لوبه وکړو وروسته د مکتب نه یا د مکتب د رخصتېدو نه. Let's meet in the parking lot at 3. راځه چې سره ووینو چېرته په پارکینګ لاټ یا د موټرو په تمځي کې په 100 بجو کې په 3 بجو کې. باب. مثال دا نوټ یا د چا د خوا نه لیکل شوی؟ د باب د خوا نه. چا ته؟ ګلوریا ته. اوس مثال ګلوریا بیرته د دې په جواب کې لیکي. مثال وایي باب great idea. وایي ډېر ښه نظر. no problem. وایي کومه ستونزه نشته. but let's meet at my place. وایي مګر راځه چې ووینو چېرته زما ځای کې که نه. at 3:30 okay. وایي تا ته 3 بجې او 30 دقیقې صحیح دي. see you then. وایي وبوینو سره هلته. سره به ووینو هلته چې ګلوریا. چا ته؟ باب ته لیکلي. after you read. وایي وروسته د هغې نه چې تاسو ولوستل دغه 2 پاراګرافونه نو وایي read the statement. ولولئ دا چې جملې. say that's right or that's wrong. دغه لاندې جملې به ولولئ او دې ته به څه وکړئ؟ جواب ورکړئ. لومړی به څه وکړئ؟ دغه 2 نوټ به ولولئ چې مثال په دې کې څه دي ویلي دي. وایي باب is playing tennis now. مثال دا صحیح دی که نه؟ باب څه دی؟ همدا اوس لوبه کوي که نه؟ دلته پیشنهاد کوي دې ته د لوبې. وایي that's wrong. همداشان دا نور تاسو سره جوړ کړئ. Gloria is busy this afternoon. Bob and Gloria are at school. At my place, at park, at schools, at my house, my home. Yeah, at my home. Yeah, at my house. 15 writing. 15 writing. We rewrite these notes correctly. You have to change some small letters to capital letter. But put period at the end of sentences. وای بیا ولیکئ دغه
دا دلته دوه نوټه لیکل شوي وي بیا دا ولیکئ ریرایټ بیا دا ولیکئ او صحیح کوي په صحیح توګه بیا دا ولیکئ او صحیح کوي چې ځینو کې ځایونو کې کوچنی لیټرز استعمال شوي دي یا کوچني حرفونه استعمال شوي دي هغه کاپیټل غټو لیټرز ته چکئ واړوئ پټ پیریډ وایي چکئ نقطه کېدی at the end of sentences په آخر د جملې کې اوس دلته که تاسو وګورئ مثال چې دی دا جایز دی مثال په کوچني توري لیکل شوی دا به غټ کړئ نور دا ولولئ او په خپله کوم ځای کې چې مشکل دی هغه صحیح کړئ مخکینی دوه نوټونه هم وګورئ چې مثال په هغې ځای کې څنګه لیکل شوي نو دلته بیا هم وګورئ چې مثال تاسو باید دا په خپله صحیح کړئ چې کوم ځای کې دا چې راځي let's go to the pool Friday راځه چې Friday afternoon راځه چې سره لاړ شو چېرته هاوس ته لاړ شو په چې د چینه د غربي نه وروسته څه وخت Friday بیا دا جمله دلته ختمیږي let's meet at the pool at 2 په 2 بجو کې به چېرته سره وګورو په هاوس کې see you there هلته به سره ووینو لیسا دلته مثال دا په کوچني توري لیکل شوی لیسا اوس دا مثال جایز چې ته لیسا ته لیکي دلته لیسا جایز ته لیکلی نو لیسا I am busy Friday اوس زه د جمعې په ورځ مصروفه یم let's go Saturday راځه چې لاړ شو د خالی په ورځ یا شنبې په ورځ let's meet at my house at 10 راځه چې سره وګورو بیا ملاقات سره وګورو سو 10 بجې چیرته زما په کور کې جایز دا چا د خانه د جایز د خانه بی اوس راځو بی now complete Lisa's answer to Jais with the Lisa سره دا check مکمل کا چې answer د چیز لپاره to Jais hi Jais مثال ورته چې hi Jais okay I'll see you I'll meet you at your location at 2 yeah at 10 p.m. on Saturday صحیح ده نو بیا ورته وایي چې لیسا د لیسا چې جایز ته په دې شکل سره ځواب ورکړو practical language 1 presentation telling times لومړی چې ده پیشکش یا وړاندیز ده د وخت ویل مثال چې what time is it it is 12 o'clock مثال پوښتنه به کوئ د دې هر یو دپاره دا نمونه دلته جوړه شوې ده نو د دې هر یو دپاره په دې شکل سره چې کوئ پوښتنه کوئ لکه what time is it د هر یو دپاره که نه it is 4 o'clock it is 10 o'clock it is 10 after 6 وایي چې ده دا مثال څو بجې دي 10 after 6 د شپږو نه څه دي 10 دقیقې تېرې دي دلته که د ساعت وګورئ شپږو نه 10 دقیقې تېرې دي it is 7:15 مثال دا څه دي 7:15 یعنې پاوباندې موږ ورته شو پاوباندې 7 بجې دي یا 15 دقیقې د 7 نه تېرې په دې شکل سره it is 8:20 مثلا 8 بجې او 20 دقیقې دي it's 20 after 8 وایي د 8 نه څو تېرې دي 20 دقیقې تېرې دي مثال په دې شکل سره یې ویلی شئ دې باندې به چا کوئ پریکټس وکړئ it's 9:30 وایي د 9 بجې یا 9:30 بجې دي یا 9 نه 10 دقیقې تېرې دي it is 10:45 وایي څو بجې دي 10 بجې او 45 دقیقې دي it is 11:55 وایي څو دي was
د 11:55 دقیقې تیرې دي. It is 5 to 12. It is 5:12. راځو to practice. دویم پریکټیس ته دا په خپل تاسو تمرین کې لکه مخکې پاس تمرین وشو مثال وښودل شو نو دا به تاسو په خپل دې لپاره سوال هم جوړ کړئ او بیرته به مثال همدغه مثال که دریم ترې شو 100 بجې دي نو دغه به ورته ووایو چې 15 دقیقې په انګلیسي باندې په دې نه به یو نمونه یا ماډل چې دلته پاس جوړ شوی دی د دې نه به یو استعمال کوئ. پریکټیس وذ پارټنر خپل ملګري سره چې تمرین وکړئ. ټیک turns asking what time is it. وای نوبت واخلئ یو بل نه به پوښتنه کوي په نوبت سره یو نه پوښتنه کوي بل بیا بل نه پوښتنه کوي او د دې دغه وکړي. presentation 3 presentation asking for a time. وای پوښتنه کوي د چی لپاره د وخت لپاره. لومړی چې کله چې پوښتنه کوي نو دا ماډل باید تاسو استعمال کړئ لکه excuse me وای بخښنه غواړم what time is it څو بجې دي. دا مثال پوښتنه وکړه. دویم ورته وایي چې مثال it is 12 o'clock اوس 12 بجې دي دا ورته thank you یا به thank you وایي یا به thanks وایي د دې نه به یو وایي که نه دا به نه وایي چې thank you thanks نه ځان ته یو به د دې نه استعمالوي چې thank you یا thanks. او یا مثال که چیرته مثال ته ساعت نه لرې نو دې ته به ووایې چې مثال بي ګوره sorry بخښنه غواړم I don't have a watch زه ساعت نه لرم. okay thank you anyway په هر سره okay صحیح ده مننه. د اوریدلو او تلفظ مهارتونه مو پورته کړئ. دا څلورم یونټ اخري برخه وه چې مثال څلورم یونټ ختم شنو په پنځم یونټ کې به سره وینو انشاءالله که ژوند. Page 45 Practical Language. Number 1 Presentation. Telling time. Listen and repeat. A. What time is it? It's 12 o'clock. B. It's 4 o'clock. C. It's 6:10. It's 10 after 6. D. It's 7:15. E. It's 8:20. It's 20 after 8. F. It's 9:30. G. It's 10:45. H. It's 11:55. It's 5 to 12. Number 3 Presentation. Asking for the time. Listen. Excuse me, what time is it? It's 12 o'clock. Thank you. Now repeat. Excuse me. What time is it? It's 12 o'clock. Thank you. Now listen. Excuse me. What time is it? Sorry, I don't have a watch. Okay. Thanks anyway. Now repeat. Excuse me. What time is it? Sorry, I don't have a watch. Okay. Thanks anyway. End of Unit 4. مننه چې تر دې دمه زما سره وې. دا د انګلیسي ژبې زده کړې پروګرام وړیا دی. که مو دا ویډیو خوښوي نو لایک یې کړئ
د نورو سره یې شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه او پوښتنې د دې ویډیو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریکه کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي.